راشه مطربا نوروز سروداش که راشه مطربا. زموږ د لرغوني ګندهارا ولس نوروز نوی رواز نوی کال ولې لمانځلو. پوهاند الماس خان د دې پوهنیز او ساینسي شالید ته کتنه کړې. د کب 13 یا د مارچ میاشتې 21 یعنی پر نننۍ ورځ لمر تر یوې داسې خیالي کرښې تېرېږي چې هغې ته سیلیسټیل اکویټر یا استوایي کرښه وایي. پر دې ورځ لمر نه هم د ځمکې شمالي او نه هم جنوبي پلو وي، بلکې بر نیمایي او ښکته نیمایي ته د لمر رڼا یو ډول رسیږي. د ورځې او شپې اوږدوالی یې یوه تاله ته راسي. الماس خان لیکي چې دا زموږ د لرغوني ګندهارا د ولسونو ساینسي پوهنه ده چې خپل کیلنډر یې له کازمیک یا جهاني پیښو سره برابر کړی وو. دی وایي په انګریزي کیلنډر ګریګورین کې ډېرې ستونزې دي، خو بس پر ټوله نړۍ تپل سوی دی. نوروز د پسرلي د راتلو اختر هم دی، خو د یوې لویې ساینسي پیښې یادګیرنه هم ده. نوروز مو نیکمرغه. راشه مطربا نوروز سروداش که راشه مطربا.